د پکتیا ولایت مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د پکتیا ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤلینو له ملي راډیو ټلویزیون سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې ویلي چې د 10مې پروژې په بشپړېدو سره به ګڼې ولسوالۍ او هغه سیمې چې هیڅ مخابراتي شبکې پکې فعالیت نه درلود فعالیت پیل او هیوادوال به یې له خدمتونو برخمن شي. امارت پر اتاک سره هغه ساحو ته مو خدمات ورسول چې هغه کې به خدمات مخابراتي شتون نه درلوده. نو نوې څاروي موږ دغه د 10مې پروژې د TDF 10مې پروژې 12 څاروي تر سره کړې. هغه په 11 ولسوالیو کې لکه دویم په زرمات کې ساکو او د کولالګو ساحه کې چې ولې طبيخي خدمات په ټول وخت کې نه و. دوی څاروي تر سره کړې. جانې خیل او ورګوډ ساحه کې موږ نوې څاروي وکړه. لجه منګل کې دغسې په نورو ولسوالیو کې چې 11 ولسوالیو کې موږ څاروي تر سره کړې. په راتلونکي کې په دغه لنډ وخت کې د ژمي په وتو دلته به کار شروع شي. عام وګړي چې له مخابراتي شبکو بې برخې وو د 10مې پروژې پر بشپړېدو خوښي ښایي او غوښتنه لري چې لا هم ځینو سیمو کې اړتیا لیدل کېږي چې اړوند بنسټونه ورته پام زیات کړي. کله چې مونږ بیا د شبکې په حالاتو کې نو مونږ به ډېر سخت ضرورتونه پرې راشي ځکه چې ډراور ته مونږ زنګ ویلی شو او داسې بل ته هسپتال ته زنګ ویلی شو همداسې مشکل دي. همداسې هم زه خپله ډاکټر یم دلته مو خپله یوه دخانه دی او زه د ډاکټر نه مشوره نشم خدای ځکه چې دلته مخابراتي شبکې چې دي هغه شته نه او ډېر زیات ضرورت لرو ورته. دا ښه اقدام ده چې د پکتیا ولایت د مخابراتو ریاست په کار اچولی ده او دا اقدام یې کړی ده چې تر څو نور سایټونه د پکتیا لپاره خلاص کړي. د دې سره به د مرکز سربیره د ولسوالیو ستونزې هم د خلکو حل شي. د فیسبوک به ورسره تیز شي، شبکې به ورسره ښې شي. ورته مهال د یاد ریاست مسؤلین زیاتوي اوس مهال پکتیا کې د هیڅ غیر قانوني سیم کارت تیر او پلور نه ترسره کیږي او ډاډ ورکوي چې د خلکو ستونزو ته به پر وخت رسیدنه کوي. 19 غیر فعال انتنونه موږ لرل، هغه کې 15 تر 14 انتنونه 14 انتنونه بیرته فعال شو، خدمات نورمال خدمات وړاندې کوي. یو دوه غیر فعال لرو چې څه تخنیکی ستونزه ده ان شاء الله هغه به په حل. اوس لیلا الحمد په پکتیا کې غیر قانوني سیم کارتونه هیڅ پلور نشته، یو سیم کارت په پیدا نه کې نشته او د رجسټر پروسه ډیره ښه روانه ده. د مسؤلینو په خبره لا هم پکتیا کې مخابراتي شبکو ته اړتیا لیدل کیږي او دوی هڅه کوي په 11مه پروژه کې هم ګڼ مخابراتي سایټونه پکتیا ته انتقال کړي.